سلامونه ګرانو کتونکو، امید دی چې ښه به یې او حسب معمول په هر اوپننګ کې زه دا خبره کوم چې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان عوام چې دي او د افغانستان هغه به چې کومه د سکیورټي مسله ده، کوم چې د ټي ټي پي د حملو یو لهر دی، کوم چې د حکومت ناکامي ده، کوم چې دلته کې د بیډ ګورننس شخصاني دي، دلته چې کوم کرپشن دی په خیبر پښتونخوا کې چې کوم حکومت جوړ شوی دی د هغه چې کوم غیر سنجیدګي ده، د دې نه به پریشانه یو خاص کر بیا د لوډ شیډینګ نه خاص کر بیا زه د پېښور د خیبر پښتونخوا خبره کوم، د ګیس د لوډ شیډینګ نه، د بجلۍ د لوډ شیډینګ نه، د مهنګایۍ نه، د بېروزګارۍ نه به پریشانه یئ. تاسو وکتل چې په کومه طریقه باندې په خیبر پښتونخوا کې په یو کالج کې یا په یونیورسټۍ په حدودو کې یو واقعه وشوه، یو پروفیسر وویشته شو. نو د هغې نه بعد خلکو احتجاج هم وکړو. هر ورځ په خیبر پښتونخوا کې احتجاج کېږي، کله په وزیرستان کې، کله په سوات کې، کله په پېښور کې. خو حکمرانان چې کوم دي هغه به تاسو یو تصویر کې کتلی چې یو بل ته یې خندل، هغه پارټیانې کوي، هغې چې کوم دي هغې چکرې لګوي، هغې لګیا دي ګپ شپ لګوي. بیا بل طرف ته تاسو وګورئ، نو پرون سپریم کورټ اف پاکستان نامنهاد عدالت عظما د الیکشن په معامله باندې سموټو ایکشن واخیسته او په دې باندې چې دی به د نن نه کاروایي شروع کېږي چې دوی به څه وایي. د عین تشریح چې کوم ده هغه به بیا کوي. خو سوال دا پیدا کېږي چې دا سوال به د سپریم کورټ عمران خان صاحب نه کوي که نه، چې تا د خیبر پښتونخوا کې او په پنجاب کې د بیا الیکشن ته مطالبه کوې، نو تا د دې دواړو صوبو حکومتونه او د هغې اسمبلیانې چې دي، خاص کر د خیبر پښتونخوا اسمبلي او حکومت هغه تا ولې مات کړه. په دې منځ کې ما دا خبره کوله چې بجلي لاړه دي، نو تاسو اندازه ولګوئ دا د پېښور صدر حالت دی. دغه سوال به ججان صاحبان نه کوي، دا موږ ته پته لري چې هغې کوم طرف ته دا وجه کاو دی او په کومه طریقه باندې هغې د عمران خان صاحب سپورټ کوي. دغه سموټو ایکشن کو د بلوچستان په هغه واقعه باندې اخیستل شوی دی چې د کوهي نه 3 مړي راویستل شوي دي او هغه خلک ملزمان معلوم دي. هغه ملزم چې دی هغه پولیس په خپل حساب باندې دغه کو، خو سموټو نه راغلی پکې. د پېښور حمله شوې وه، د هغې نه بعد شاید چې د سپریم کورټ ججانو ته، چیف جسټس صاحب ته دغه سکیورټي لیبس هغه خبرونه، هغه بیانونه چې دي هغه نه ورسېدلي، د کوم په نتیجه کې چې دی 100 کسان شهیدان شوي. په کراچۍ کې واقع وشوه. د دې سره سره چې کوم دی د 5 ورځو نه تورخم بارډر بند دی، په سوونو باندې ګاډي ولاړ دي، د کروړونو د اربونو میټیریل چې دی هغه خرابېږي. د افغانستان د طرف نه مسلسل حملې کېږي، ډزې کېږي، تګ راتګ چې دی هغه بند دی. خو سپریم کورټ چې کوم دی یا زمونږ چې کوم د طاقت مراکز دي هغې د دغه نه لا علمه دي. په کومه طریقه باندې چې اعلی عدلیه د پولیټیکل بارګیننګ او د بلیک میلنګ ښکار شوې ده، هغې د پاکستان کوم چې انتظامي او عدالتي نظام دی هغه ایکسپوز کړی دی. ګران کتونکو، ټول نه غټ خبره چې په هغې باندې په نیشنل میډیا باندې خبره رانله، د وزیر دفاع خواجه آصف صاحب او د هغه د ډیلیګیشن کابل ته تګ دی پرون چې هغې کوم تللي دي. بظاهره چې دی دا خبره شوې ده چې د ټریډ مسلې چې کوم دي په هغې باندې به خبره شوې وي، د دواړو ملکونو د ښه تعلقاتو کومه چې اصل ایشو د هغې باندې چا خبره نه ده کړې، خو تلي د هغې دپاره دي. ډېره مهرباني خواجه آصف صاحب چې تا تشریف یې وړ، دومره تا ټایم میلاو شو د ټي وي ټاک شوز نه او د بیاناتو نه د عمران خان صاحب په ضد باندې چې ته کابل ته لاړې، دیر آید درست آید، ستا ډېره مهرباني. د هغه راتګ هېڅ ویلیو نشته، د هغه د حکومت د اتحادي حکومت هېڅ افغان پالیسي نشته، هېڅ کاونټر ټریریزم پالیسي نشته، له طالبانو سره د ډیلینګ هېڅ یو واضح لایحه عمل چې دی هغه نشته. البته د آی اس آی د چیف ندیم انجم صاحب په دغه ډیلیګیشن کې موجودګي چې ده هغه اهم ده، چې هغه به د افغان چارواکي چې دي د هغې سره به یې څه خبرې کړي. صادق خان صاحب هم د دغه ډیلیګیشن یو حصه ده، د هغه په باره کې به خپله ویلی کېږي چې هغه په خپله باندې زیات مایوسه دی، هغه په اعتماد کې نه اخیستی کېږي، هغه بې اختیاره دی. خو د خواجه آصف تک چې کوم دی دا موږ ته دا ښیي چې زموږ ترجیحات څه دي. تقریبا 400 حملې د افغانستان کې، د 450 حملې په افغانستان کې د طالبانو د ټیک اوور نه بعد په خیبر پښتونخوا باندې شوي دي. په کومه طریقه باندې چې ټي ټي پي هر ځای ته د خیبر نه واله او د کراچۍ پورې حساس مقامات چې کوم دي هغه یې ټارګېټ کړي دي. په کومه طریقه باندې چې ټي ټي پي خپله سببندي کړې ده، په کومه طریقه باندې چې د هغه کیپیسټي چې د هغه زیاته شوې ده، په کومه طریقه چې د هغه سره هتیار دي. او ډېره عجیبه خبره دا ده چې د هغې اعتراف په 13 ورځ چې کوم زموږ نوی آی جي دی هغه په یو بیان کې کړی دی د میټینګ نه بعد. زما په خیال باندې هغه پریس بریفینګ و، هغه پولیس چې کوم دي هغه رپورټ کړي هم دي، میډیا رپورټ کړي هم ده چې هغه وایي چې د کومه اسلحه د ټي ټي پي سره ده
د هغه زموږ سره نشته، موږ هغه صلاحیت نه لرو. همدغه خبره چې د مخکې معظم جان ساري چې و د هغه نه مخکې چې کوم آی جي پي و هغه دا خبره کړې وه. ستاسو لایحه عمل څه دی؟ آیا تاسو دا ډیسایډ کړی دی چې خیبر پښتونخوا یا بلوچستان چې کوم دی دا ټي ټي پي ته حواله کوي؟ ځکه چې د پنجاب او د پنجابي اشرافیه او زمونږ د اسټبلیشمنټ په ترجیحاتو کې دا 2 صوبې چې دي دا شامل نه دي. تاسو دې نه اندازه ولګوئ ګران کتونکو چې په بلوچستان کې کوم واقع وشوه، په هغې باندې باقاعده د ټي ټي پي د طرفه یو پولیټیکل سټیټمنټ راغی، د هغې مذمت یې کړی دی. بلوچان او پښتانه چې کوم دي هغه یې اډرس کړي دي، د دغه نظام خلاف چې دی د مزاحمت مشوره ورته ورکړې ده. او عجیبه خبره پکې دا کړې ده چې ستاسو د معاملاتو د پاکستاني ریاست په مخ کې هېڅ ویلیو نشته، او دا حقیقت دی. ټي ټي پي پولیټیکلي چې کوم سټانس اخلي یا کوم موقف د ډېرو وخت نه مخکې راځي د مفتي نورعلي مسعود د نوې سربندۍ نه بعد، هغه عامو خلکو ته د هغې هغه پیغام چې کوم دی هغه پیل کېږي، او د هغې بنیادي وجه د ریاست هغه مبهم پالیسیانې دي، هغه امتیازي سلوک دی کوم چې د پښتنو په باره کې او د بلوچو په باره کې دی. دا ډېر الارمینګ سچویشن دی، او هم دغه وجه ده چې عام خلک په ماضي کې هغې به د خپلو مسلو د حل لپاره د ټي ټي پي نه رجوع کوله، ځکه چې زموږ نظام چې و هغه بوسیده دی. زموږ نظام د بلوچستان دغه واقع نه تاسو اندازه ولګوئ چې هغه په انصاف باندې مبني نه دی، او ټي ټي پي به د خلکو جرګې کولې، د خلکو مسلې به یې حل کولې. یو متبادل نظام چې کوم دی انتظامي طور له سیاسي طور له او عدالتي طور له هغه الریډي ټي ټي پي د هغې اعلان کړی. زموږ سربندي سره د دې موږ ته تر اوسه پورې هېڅ پته نشته، هېڅ کلیرټي نشته چې زموږ افغان پالیسي سره آیا موږ افغان حکومت په دې باندې مجبوره کولی شو چې هغه د ټي ټي پي په شکل کې د یو داسې اتحادي خلاف کاروي وکړي کوم چې دغه جنګ کې یا دغه جهاد کې د هغو ښی لاس پاتې شوی دی. آیا افغان حکومت زموږ نه دومره مجبوره دی زموږ دومره خیال ساتي او که نه د هغې به ساتي؟ کامن سنس خبره ده چې د هغې به ساتي. د هغې نه علاوه دغه بیانیه چې صرف د افغانستان نه راځي، نو ټي ټي پي خو افغانستان کې لا څه هم نه چې د ټي ټي پي دلته کې موجوده وه، او د هغې نه مخکې په پاکستان کې چې داسې تنظیمونه او داسې تحریکونه چې دي هغه چلېدلي دي. نو زموږ په بیانیه کې کلیرټي نشته، او د هغې نتیجه ده چې خلک چې دي په دغه ټول صورتحال باندې د ریاست نه صرف ګیلې کوي بلکې الزامات پرې لګوي. اوس هم وخت دی زموږ پولیټیکل پارټیانې، زموږ چې کوم اشرافیه ده، زموږ چې کوم اسټبلیشمنټ دی، که هغه د ښي لاس دی که د ګس لاس دی، په دغه معاملاتو باندې غور وکړي، او خاص کر د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان عوامو ته چې کومې نورې ستونزې راپېښې دي په هغې باندې غور وکړي، او د افغانستان چې کوم زموږ د تعلقاتو نوعیت دی په هغې باندې بعضې داسې اقدامات وجود کړي چې د هغې په نتیجه کې زموږ او د افغانستان معاملات چې دي هغه په یو ټرو ډایرکشن کې چې دی هغه مخې ته لاړ شي، او دغه کوم ابهام چې دی کوم چیلنجز چې کوم دي په دې کې کمې راشي. ډېره مننه.